یوسف علیہ السلام د خوب په تعبیر ډیر خپه ده. یو سړی له د خوب تعبیر کو ورته وی چې کجیل نه وتی ته به د بادشاہ خادم ولګي، تا د خوب دا تعبیر ده. او ک بادشاہ سره ولګي دي نو لږ زما شپارس ورته وک. الله ورته فرمایل چې ښا زلیخی چې په کوټو کې بند کړي وي او مان د امداد غوښتنو د تاخانونه ممر وېسته او اوس په جیل کې د سړی ته وی چې خدای ته بادشاہ ته زما شپارس. نو حکم راغی او د یوسف علی السلام قید 12 کال. اندازه کوي مونږ خو غرق کیو تبایو زمونږ د نجات لار نخ کاری ګوره چرته سو پورې چې د قانون تعلق ده نو زمونږ د نجات لار نخ. دا کم شي کې چې تاسو نجات ګورئ دا نجات نه ده، دا عذاب ده. عزیزانو عرض داو چې هر وخت به امداد صرف د پروردگار نه غواړي او تکیا به د هر وخت د خدای ذات دی. په بندا د تکیا وکړه نن دې سبب نه بیا به څه چل کې او یا بس ته عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. تاسو خیال را نو آدم علیه السلام ته خدای پاک وی چې دا وظیفه کوا زما خوخه ده چې هر کله مې معاف کړي. استاد بزان نه صاحب شیخ صاحب نه جوړه چې ته صاحب دوه ورځې تسبیح لاس کې راواغسته او په درې مورز بیا د جبرائیل علیه السلام پته ایو بادشاہ خپل وزیر نه تاسو کو چې په دې مې پوي کچ دی یو لوی پیر مقام ډیر اوچته او کدا طالبان چې دی دا وظیفې خوري او په جمعاتونو کې ډیر دي د دې مقام اوچت. هغه ورتل صاحب د هغه سړی مقام اوچته چې د چا قران په ترخ کې او مکتب ته روان ول دا سره هغه پیر دی او ډیر خلق لا سونه سپي او دا ول بس ول ما به چې شمدید پوهه ول ډیر خطر آزاد د شپې راوتی دي دواړه د پیر صاحب خلوت خانه ته تللی دي دروازه ټکولې دا سوکه او وزیر ورته ویس بادشاہ ور سره دی چې جبرائیل علیہ السلام خاول په خیر رااله او زاخو خرو عادت څه پوهدو چې جبرائیل چرته غیر پیغمبر ته عمرازي وې جبرائیل علیہ السلام مو خدای وی چې نور خواري مکوا بس ته او رسول خپل مرتبه تسبیح مسپیال ته لړ کړی دي و مړه دومره لیټ شو زما بیړه تبا شو په وظیفو کولو. ویل خان بادشاہ ته ویل پوي شو کې کافرم شو ورپس و راځوس جمعه تراغله د طالب دیو بل کړی دا د خور سرشمو د تیلو کتاب ګور دروازه ټکولې ول سو کې ول جبرائیل علیہ السلام خدای وی چې خواري مکه وم د سبدي ملاکم په خوا د طالبانو مداسه غټي غټي کوتا کې ګرځولې ا کوتک ته لاس کړي ولو درګه چې ستړي مشي درته وکم او چې دروازې تراغله بادشاہ او وزیر دواړو منډه کړي دا ولو درګه کنه دا جبرائیل دا څه خوار دی چې ما پسې راځي چې زه تلاړ نو بادشاہ ورته ما دا ومنل چې مقام داغه چا اوچته چې چا علم کړي. نن زمونږ د ملک ته وګوره دا ملک دی دا وطن دی چې څنګه مونږ یو دا سره باندې حکومت دی. دا کابلیان دی په دې خبره لګزان پوي ځکه چې کابلیانو ته هغه ورځ وی چې خدای او قران او دې جوړه ته وګورئ چې دا د پاکستان زده کړې شیطانت کابل ته یو نس دا دلم چې څه زده کړه مونږ نه چې دا ګند دلته یو نس دا چې د خدای په قهر باخته یې یلتا لکه دا مونږ چې پیخته